د امازون د 100 پوښتنو د لړۍ دریمه پوښتنه: زه د امازون اکاونټ چیرته جوړ کړم؟ هر څوک چې غواړي په امازون کې خپل کاروبار شروع کړي او یا هم د امازون له طریقه خپل پروډکټ خرڅ کړي، دوی مجبور و مکلف دي لومړی په امازون کې خپل حساب خلاص کړي. د دې حساب د خلاصولو لپاره هیڅ څوک هیڅ چیرته نه ځي، فقط خپل کمپیوټر او یا هم موبایل راخلي، په آنلاین ډول په مکمله پروسه مخکې وړي. ساده طریقه ده، کټ مټ لکه یو څوک په نور پلیټفارمونو کې چې خپل ځان ته حساب خلاصوي، همدا ډول په امازون کې هم حساب خلاصیږي. لکه څه ډول چې په فیسبوک کې خلک خپل ځان لپاره حساب خلاصوي، ساین اپ او یا هم رجستر اپشن وهي او هغه مربوطه معلومات چې د دوی اړوند دي هغه درج کوي، له هغې وروسته یو حساب خلاصیږي. امازون هم کټ مټ همدا ډول دی. په ګوګل کې امازون سیلر سنټرل لیکل کېږي، هماغه مربوطه ویب سایټ خلاصیږي، نو له هغې وروسته ساین اپ بټن وهل کېږي، وروسته یو فورم خلاصیږي. د هغه فورم په ډکولو سره تاسې کولی شئ خپل ځان ته یو حساب خلاص کړئ.